السلام علیکم ستړي مسئ نن چهارشنبه د 1400 کال د اسد میاشتې 29مه نیټه چې د 2015 کال د اګست میاشتې له شلمې نیټې سره سمون خوري. د سکون راډیو د ویبپاڼې او خپل رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د افغانستان بانک ویلي چې د 1440 هجري لمریز کال په اوږدو کې د هیواد د بانکي سکتور په پانګونه کې د پام وړ وده رامنځته شوې ده. دغه بانک د معلوماتو له مخې د بانکونو په مجموعي پانګه کې شاوخوا 3 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلي چې هرات کې د تیرې شپې په ترافیکي پیښه کې 9 تنه مړه سوي دي چې 19 یې ماشومان دي. دغه پیښه تیر ماښام کابل ته پر لاره هغه مهال رامنځته سوه چې یو مسافر وړونکی 580 ډوله موټر له یو موټرسایکل او یو مازدا سره ټکر سو او وروسته بس ور واخیست. د ننګرهار د کلي او بیارغونې او پراختیا ریاست له لوري د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې د څه باندې 3.1 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې د جوړولو چارې بشپړې او ګټه اخیستنې ته سپارل سوي دي. د مسؤلینو په خبره یادې پروژې بشپړېدو سره به 200 کورنیو ته د څښاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د هیواد پخوانی ولسمشر حمید کرزي د هرات په ترافیکي پیښه کې د یو شمېر کسانو د مړه کېدو په تړاو خپله خواخوږي ښودلې ده. ښاغلي کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دغې غمجنې پیښې خبر سخت خفه کړی دی. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایوف د پاکستان د لوی درستیز ګډې کمیټې مشر جنرال ساحر شمشاد میرزا په مشرۍ له یو پلاوي سره لیدلی دي. په دې کتنه کې دواړو لورو د افغان ترانس لیرپټلۍ 3 اړخیز تړون پر ژر عملي کېدو ټینګار کړی دی. همداراز د اړیکو د پراختیا، څو اړخیزو همکاریو او ستراتیژیکې ملګرتیا په اړه بحث شوی دی. دا به د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.